په سلامونه مو ورکلی کوم دوستانو، زه امرالدین جمالي یم او تاسو چینل ته ښه راغلاست. وایي اختر خو بیا راغلو دلبره ته به کله راځې. دوستانو اختر په مسافري کې نن دلته کولمبوس ښار کې زه راغلی یم او افغانان سره راټول سوي چې د اختر درېیمه ورځ ولمانځي. خوشبختانه افغانان سره یو ځای سوي دي او سره یو ځای په ګډه دغه د اختر درېیمه ورځ سره لمانځي. په مسافري کې واقعا داسې یو اختر ورځ چې راځي او داسې نوره خاص ورځې چې راځي د افغانستان هغه یادونه تازه کېږي. سړی بیا هغه سیست کوي چې پلار نسته، مور نسته، خور نسته، ورور نسته، کاکا نسته، عمه نسته، هغه سړک نسته، غر نسته، هغه سارا نسته، هغه اوبه نسته او هغه ډوډۍ او هغه خواره نسته. خو بیا هم وخت چې افغانان سره اتحاد لري، یو ځای کېږي او سره نږدې کېږي، یو څه هغه احساس کمیږي او سړی یو څه داسې خوشحالي احساس کوي. افغانان دلته هر ځای کې مختلف ځایونو کې په کولمبوس ښار کې اوسېږي، بیا هم اوهایو ایالت، او دوی د اختر ورځ اوله ورځ داسې لمانځي چې مختلف افغانان چې په مختلفو کمیونټي کې ژوند کوي، مختلفو نیبرهودو کې چې ژوند کوي، هغه مختلفو لوکیشنونو کې سره یو ځای کېږي او خپل هغه نږدې مسجد ته او نږدې عیدګاه ته ځي. د هغه پسې بیا ټوله سره یو ځای خلک چې په یو کمیونټي کې ژوند کوي، سره نږدې ژوند کوي، د یو بل اختر مبارکي ته ځي او بیا داسې کمیونټي په سطح باندې یو لوی پروګرام جوړېږي، افغانانو سره راټولېږي او هغسې خپل اختر لمانځي. هر څوک خپل له کوره څخه یو شی رایي، یو شیر چای رایي، یو بل داسې کلوچه داسې شی رایي او کیکو داسې نور شی رایي. بعضې خلک هم که داسې ډېر دغه لوی پروګرام وي خواړه هم پکې رایي، لکه دا زموږ تیز خوراک چې دی هغه شی هم رایي. خو مګر په اصل کې هدف دا دی چې افغانان سره یو ځای سي او خپل هغه فرهنګي ورځ چې د زموږ تیز په حساب اختر ورځ داسې یو مذهبي ورځ هم ده هغه ولمانځي. نو نن زو ساس سره ګورو چې افغانان څنګه دلته سره یو ځای سوي دي او د دې دا خوشحالي ستاسو سره غواړم شریک کړم. نو تر پایه پورې دا ویډیو وګورئ. هیله ده چې دا ویډیو ستاسو خوښه سي او داسې موږ وکولی سو چې هغه احساس چې دغه افغانان لري هغه تاسو ته په تصویر کې وکاږو. ډېره مننه. اختر مو مبارک سه. سلام علیکم. تاسو سره شروع کوم. الحمدلله تاسو خیر غواړم. تاسو ښه وئ؟ شکر. تاسو خیر غواړم. تاسو دې مبارک. صحیح دی. الحمدلله اولنۍ دوه ورځې خو لږ باراني وي، خو موسم لکه هوا برابر و. پرون لږ یخني وه، خو نن ډېره ښه موسم دی. ملګري انډیوالان راټول شوي، چایونه دي، شنه چایونه دي، تور دي، او بس ملګرو سره هم ساعت تېر شو الحمدلله. او هلته څه نور ملګري ناست دي، نو ښه و الحمدلله. اختر ښه تېر شو. مننه ستاسو څخه. تاسو ستړي مه سئ. خیر کوئ. اختر مبارک سه. ځان ته ځان وپېژنه. زما نوم محمد هارون رصیفي ده، اوهایو اوسېدونکی یم. ډېر ښه ډېر ښه. څنګه ده د اختر درېیمه ورځ په کولمبوس ښار کې؟ نن ماشاءالله ډېر ښایسته ورځ ده. کمره نو دا ورځ د اختر باران و. نن ښایسته ورځ ده، د افغانانو راټول سوي دي. ډېر ښه ورځ ده، ښایسته ورځ ده. یو خاطره لرې د تېرې روژې څخه که نه؟ اوس فعلا خو مې ذهن ته نه راځي خاص خاطره نه. څنګه وه ټوله روژه ماشاءالله ښه ورځ وه، ځکه هوا یخه وه، ډېر ښه تېره شوله ورځ. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه. بیا هم اختر مبارک سه او خدای دې همیشه افغانان داسې په اتفاق ولري، یو ځای اوسئ او داسې اوسې کولی اختر یو ځای ولمانځو چې د افغانستان څخه لرې او هغه خاطرې او هغه شیبې چې دي موږ سره بیا رانږدې سي. ډېره مننه. ستاسو څخه راځه دوست، تاسو سره به السلام علیکم. سلامت باشید. تشکر. عید شما مبارک. عید تمام افغانایی که به کولومبوس هستند و تمام شهرهایی که خارج از افغانستان هستند سلام احترامات دارم خدمت از اینا. خدا کنه خوب و خوش و صحتمند باشن، یک عید خوب و خوش داشته باشن. در خدمت شما است. چطور است عید اینجا؟ چند سال است آمریکا هستند؟ فرق بین اینجا و افغانستان میشه بهتون حساب بگین؟ به خدا دیگه ما خود تعداد مدت کم میشه که آمدیم، تقریبا 8 ماه میشه که آمدیم به کولومبوس و اوهایو دیگه. خدا رو شکر گزار هستیم دیگه. خوب خوش میگذره. خدا رو شکر. اولین عید شما رو؟ اولین عیدی که ما آمدیم. بله. ما از اصلیت از ولایت هرات هستیم، از ناحیه اول بله هستیم دیگه. مدت به اسلام آباد پاکستان اینجا کس خور پیش بردیم، باز آمدیم. خدا نصیب کرد اینجا آمدیم. با کجا نماز میخوانیم؟ به هرات؟ نماز به هرات بیشتر که وقت مسجد جامع بزرگ شهر هرات میخواندیم. باز از خانه ناحیه اول از مسجد سفید بود، در 100 متر بله مسجد سفید نماز میخواندیم. یا به خواجه صاحب میرفتیم، اونجا خواجه عبدالله انصاری میرفتیم، خداوند قبول کنه همه طاعات عبادات و کلگی ما شما را
دیگه بسیار خوشحال هستیم که شما خط افغان‌ها که امروز بخیر روز سوم است به کلمبوس آمدیم اینجا فامیلا و خانواده و کلگی همدیگه را میبینیم میشناسیم شناسیت پیدا میکنیم یک آشنایی بسیار تشکر. تشکر از شما. اگر کدام پیغام داریم برای دوستانی که به هراتن یا خارج از ولایت هراتن با امریکا تشکر. فقط خواهش میکنم ما فقط سلامتی از اینا رو میخوایم خداوند جور و صحتمند داشته باشه به امید از اینکه باز روز همینجا که ایت جمع هستیم ماجرا بخیر ان شاء الله بریم باز خانواده را از نزدیک ببینیم از هرات، کابل، جلال آباد تمام ولایت افغانستان ان شاء الله که بتونیم آباد و آزاد باشیم. دیگه ما عید بازم برای تمام افغانای خود چی که به افغانستان هم چی به خارج از افغانستان به خصوص به کلمبوس میگه تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر از شما. باز امید برای شما مبارک. روزه و نماز شما خدا قبول درگاه حق بگردانه. بریم با دیگه دوستان صحبت داشته باشیم. تشکر از شما. سلامت باشین. استری واسه مونده نباشه. خوب هستین؟ ساعتان خوب است. عیدتان مبارک. از شما همچنان. چطور است عید روز سوم عید؟ خوب است روز سوم عید گرد هم جمع شدیم دوستا هم اینجا هستن خوب خوش میگذره. بسیار عالی. بسیار عالی. شما را هم دیدیم. تشکر از شما. بگیریم مایک به دست خودتون. مهربانی. اینو بگین که کجا نماز کجا خوندن اول عید؟ در همینجا یک مسجد است به نام عمر بن خطاب. همینجا نزدیکتر به ما است. همینجا رفتیم با دوستای پرسیام کردیم نماز هم خواندیم. بسیار عالی. چند سال میشه آمریکا هستین؟ امسال 8 سال میشه از ما. 8 سال. افغانستان هم رفتین دیگه نه باز؟ نه خیر. اینو بگین که عید به افغانستان خوب است یا اینجا؟ اصلا در افغانستان خوب است. از کدام ولایت هستین؟ از کابل هستیم. از کابل. امو صبح‌های زیبای کابل بسیار خوشایند است. بله بله. به خصوص روزهای صبح عید. صبح عید بسیار خوشایند است. خب بازم جای شکر است که مثلا همینجا افغانا وقتی که تاد اتفاق دارن جمع میشن و روزهای را یک رقم چی میکنن تجلیل میکنن ببین جای شکر است دیگه. بله بله. چی خاطره داریم از ماه مبارک رمضان اگه از تراویح یا نمازهای تهجد اینا کدام خاطره داریم میشه کامل دوستاشون؟ والا ما خود دیگه مصروف کار بودیم زیادتر در تراویح ماندیم و از همه چیز هم روزه را گرفتیم و در خانه تراویح خواندیم و مصروفیت امریکاست دیگه همونطور هست. مزه نمیده قدر رمضان و قدر که در وطن میباشی با تراویح هم میرسی و با نماز و با همه چیز. چی پیغام داریم برای دوستایی که افغانستان هستن یا خارج از افغانستان هستن؟ برای همه‌شان عید تبریک میگم. امید است که عید خوش و آرام کنار هم داشته باشن. تشکر از شما. نام خود نگفتین دوستان؟ نام خواجه است. خواجه. تشکر از شما خواجه صاحب. اختر مبارک زم. ته دا مبارک وي لمړی خو سلامونه نیکه هیلې ومنئ د مسافرۍ اختر ده نو ملګري ټول راغلي دي دلته بنډاره یې جوړ کړې ده تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت وکړو او خپل پیغام د خلکو سره شریکوي ډیره مننه کوم تاسو هرتاګ نه راغلاست یو چې تاسو په خیر غولي موږ سره خبرې وکړي باندې ولون ملګري مو د نورو باندې ولون ته مری پیکله ډیره مننه کوم. مننه تاسو څخه. څنګه څو کال کې امریکا کې یاره څلور کاله به کېږي چې امریکا کې. نور افغانستان ته نه ته د څلور کال کې؟ نه. کوم ولایت ته پاسل کې؟ خوست ولایت. خوست ولایت ماشاءالله دوستانو داسې یو ښه جمع جوش او داسې همیشه پکې دوستان خوشحاله. څنګه خوست یادېږي که نه؟ خوست خو نو هر چاته خپل وطن ډېر ګران ده. هغه کې مو خپوړې کړي دي خامخا سړی احساس کوي وطن. څه پیغام لري دوستان چې په خوست کې دي امریکا کې دي د اختر مبارکي کې ورکړي دا په تاسو خدمت کوي؟ مننه کوم ټولو ته مونږ د اختر مبارکي یو نیکې هیلې وړاندې کوو هر چاته یې ولي پیغام پرېږدو چې په یوه ټغر ټول شي که د لر دي که د بر دي په یو ځای وي مینه وکړي نفرت ته لمن ونه وایي. وخت ډېر نیمګړی ده نو مینې ته ضرورت ده یو بل باید حمایه کړو که په وطن کې وي که په سفر کې وي. ډیره مننه ستاسو څخه. داسې به ولاړ شو نور دوستان هم به وګورو بیا مو مختن مبارک سره روژې منځونه. مننه کوم ډیره مننه کوم چې وخت مو وکړو ډیره مننه ښه وخت ښې شېبې. خپل نوم هم دوستانو ته وایه چې وپېژني. مو نوم عیدولي ده او تخلص مې حضرت ده. مننه کوم تاسو نه ډیره چې مونږ ته مو وخت وکړو. ډیره مننه حضرت صاحب. خدای مو داسې همیشه په اتفاق او اتحاد ولره. دا دوستانو نور
دوستان هم راځي او داسې د اختر دپاره دا د خوشحالي ځای دی چې داسې خلک راځي او داسې اختر مبارکي وکړي یو بل ته. سلام علیکم. اختر مبارک شه. عبادتونه صدقې نفلونه قبول کړي. بیا اختر ته په خیر ورسېږي. سال دی ښه صحت ښه دی فامیل ښه دی شپې ورځې ښې دي اختر ښه تېرېږي. الله دې عزت وکړه. ډېره مننه. الله نه دې خوشحاله غواړم. الله دې عزت وکړه کامیاب اوسې. الحمدلله مننه. بس ډېر خوند یې وکړو. خپل هغه افغاني مراسم په ځای کړل منځونه مو وکړل. او کوم د مونږ خو د خوست علاقې یو زمونږ په ولایت کې بیا داسې اصول دی چې لکه ورځ غوړي دا پخوي بیا یو ځای ټول ملګري راټولېږو یو ځای خورو هغه هم وکړل. نو بس اوس خدای شته زه اوس هم لږ ناوخت راغلم یکدم بس داسې د خوب نه راپاڅېدم چا غوندې چې اوداس مې ونه کړم ما وایي زه حرکت وکړه ټایم ختمېږي نوره خو ښه انشاءالله. شکر تقریبا 3 کاله کېږي دا سقوط مرحلې کې ټول دا ملګري اکثره ډېر راغلي دي. دا وایه چې اختر څنګه دی په مسافرۍ کې د افغانستان هغه دغه یادونه خو دې په یاد نه راځي. وطن خو هغه ګرد هم خوند کوي. وطن خو وطن د خدای اضافه کړی دی چې د نوم وطن بیا هغه ګردونه هم خوند کوي. هغه خو چېرته رسېږي دلته به سهولت وي سکون به وي پیسې به ډېرې وي او غوسایه هر څه پرېمانه دي خو لکه د وطن هغه خو وطن وي که نه هغه وره چېرته دلته پوره کېږي. خو بیا په هر صورت دا موږ تاسو افغاني وروڼو ټولو چې راسره راټول شوي یو دا د موږ تاسو دپاره ډېر څه دي. یو څه نه څه هغه 80% 80% مینه د وطن پکې متېږي. خپلوان ملګري انډیوالان ماشومان چې ووینئ نو وبه چې که وطن کې یم او مننه. روژه څنګه تېره شوه؟ روژه خو منه ما خدای شته چې کار نه مې هم چوټي کړې وه ما وایي چې دا یوه میاشت ده په کال کې او زه خپله موټر چلوم خو هغه مې پرېښودلی و ما وایي چې ډریورۍ نه پکې تېر شه پیسې دې کمې وي خو عبادت به هم وکړو یو څه نه څه ارامه به سکون کې دا روژې میاشت هم تېره شي خو ډېره ښه تېره شوه الحمدلله. او نوره ملګري چې اخته وو کاروبارونه یې کول مصروف الله پاک توفیق ورکولو ډېره ښه په هغه هم تېره شوه ولې چې د الله پاک مهرباني وه تکلیف یې کوم نه و چا ته. ډېره مننه. ستاسو نوم هم دوستان زما نوم سنګین دی. سنګین بیا هم اختر مبارک څه کوم پیغام لرې دوستانو ته چې په افغانستان کې د افغانستان باندې دي؟ مننه کوم بس الله دې عزت وکړه. بس زما دا پیغام دی چې هر چا ته هڅه کول پکار دي همت کول پکار دي باید دلته کوي مایوسه نشي دا هم داسې وګڼي لکه خپل وطن هر ځای دی خپل دا ټول د الله پاک قمزه کې دي که امریکا وي که افغانستان وي باید موږ تاسو استفاده ورنه وکړو په مایوسه نشو مخ ته حرکت وکړو. مننه. ډېره مننه ستاسو څخه خلاص نور دوستانو حواله مو واخیسته. ډېره مننه. خیر اوسه ژوندی اوسه تادي اوسه. داسې دوستانو زه مخامخ نورو دوستان هم هلته ولاړ دي دوی سره هم به یو د نږدې وګورو. السلام علیکم. ستړی مه سې په خیر ښه جوړې اختر مې مبارک شه. ستا دې هم مبارک شي. دا دې ماشاءالله ځوان دې راخیستی دی د ده نوم سلمان. څنګه یې سلمان اختر دې مبارک شه. اوس خلک چې داسې خوشحاله نه دی څه خبره ده؟ جمال صاحب سوال دی په خپله ښه جوړې اختر څنګه تېرېږي؟ والله اختر د وطن مینه خو نه ماتېږي پې خو بیا هم بس هغه وطن دا ملګري یاران دوستانو دا د وطن مینه واخله څنګه روژه پخې والله روژه تېره شوه ډېر برکتي میاشت لاړه لکه د بجلۍ برق. دا وایه چې وزن دې لاسه ورکړه که دې وزن والله وزن مې پکې ونیو ودې لکه چې ډېر دې خوړل والله بس فال د کار به م کوو بس کار د دروند کار به وه کار سړی ستړی کوي چې خوراک ورسره نه کوي خو بیا کار هم نه شي کولی هلته کار به م کوو چې هلته کار سړی کلي خو کلي به وو روژه ماتې وخت به کار ځي کې به بس انډیوالان دوستان سره به یو ځای کار کولی ډېره مننه. بیا مو اختر مبارک شه. کوم پیغام لرې دوستانو ته دغه د مایک بس د دنیا په هر ګوټ کې چې پښتانه دي او افغانان دي بس زما دې ورته د کوچني اختر مبارکي ورته وایم بس او هر ځای کې دي بس خوشحاله او ژوندي دي. خیر مننه. بیا مو اختر مبارک شه. دغسې ولاړ شه نور دوستان سره مرکه وکړو. دوستانو دغه دی اختر او بیا هم هسې وایم چې اختر هغه وطن دی دلته هم چې دوستان سره راټولېږي هغه اختر بیا هغه سړي ته ښه معلومېږي. السلام علیکم. سلامونه شریفي اختر مبارک شه. دا واخله مایک دوستانو دا دی تاسو ځان معرفي کړئ دوستانو. عرفان علي شاه اخندزاده. اختر مبارک شه. اختر ستاسو د ټولو مبارک وي ورور الله دې تاسو خیر ورکړي. داسې ماته پیغام را رسېدلی چې دغه دننه ابتکار تاسو کړی دی او د افغانان سره راټول شوي اتحاد اتفاق او اختر لمانځي دې په باره کې که څه ویناوې لرئ د اتفاق اتحاد باره کې؟ والا وروره کله سړی باید د خپل ځان داسې چا خبره ترازو کړي یا وورځوي
چې دا خلک مینه لري او که نه، خو مونږ غږ وکړو چې راځئ سره کینو. ماشاءالله نن ټول راغلي، ډېر فامیل، یعنې ما دومره توقع نه وه. اکثره خو دا خلکو خبره کوله چې دا د کلیسا ساحه ده، نو مونږ خلک مانځه ته نه رابلو. مونږ منظور دا و چې وروره یو ځای استفاده کړو ترېنه چې دا ځمکه د اسمانونه دا ټول د الله دی. نو کله چې د الله دی نو دا باید مونږ د الله ځمکې نه استفاده وکړو. نو دې چمن کې او یا دغه ځای کې دا خلک چې راټولېږي او یو بل سره ګوري، ډېر وخت ډېر خلکو به په میاشتو کلونه هم یو بل داسې نه لیدلي. خو مګر دغه شان یو مراسم چې را جوړ شي، یو برنامه را جوړه شي او هغې کې ټول یو بل سره وګورو، نو دا کم سټرس چې مونږ لرو، کم انزایټي چې دا فامیلونه لري، دا یو بل سره چې وګوري دا کمیږي او دا هر څه په شریکولو باندې ختمیږي. نو خوشحالۍ هم په شریکولو باندې ډېرېږي او غمونه د منځه ځي. نو ماشاءالله ټوله کمیونټي راغله ده. د هر نه د مخکې خو په دا خبره وه چې څوک راځي څوک نه راځي. ماشاءالله دلته زمونږ د تاجک تبار او د ازبک تبار او هزاره خلک دا ټول راغلي دي ماشاءالله. نو ډېر ښه روان دی او ډېر په کم امکاناتو باندې. دغه شاته چې دا چرچ ګورې دي دا ځای ډونیټ کوم ته یو کین یوز دیس، مونږ استفاده ترې کوی شو او نور مونږ خو خورو نه، مونږ بس دغه ځای استفاده کوو. دا ټول سره راټول شو، که زمونږ فامیلونه دي اخواته او که زمونږ دا غورونه دي دا بچیان دي، ټول سره یو بل سره ډېر خوند یې وکړو چې هغه شو. ډېره مننه. خو تاسو څه پیغام لرئ دوستانو ته؟ مایک ستاسو په خدمت کې دی او په افغانستان کې د افغانستان اصلا داسې دی چې افغانستان پسې خو ډېر خفه استو په د هغې هغه مجالسو پسې د هغوی د هغه ناستو پسې چې ډېر خوندور دي. دماغي په یاد او دماغي په هغه باندې چې دلته موږ دا راټول شوي، ګینې دلته ژوند ډېر مصروفه دی، ډېر زیات مصروفه دی چې سړی باید څنګه وکړی شي. خو زه شکر دی الله تحفه ده، اختر راځي او د اختر کې سره م یو بلبلي ده. او بل پیغام داسې دی راځئ دغه مسایل پرېږدئ، اقلیتونه، اکثریتونه، قومونه، ژبې دا ټول پرېږدئ. دا ټوله مهم دا دی چې موږ او تاسو انسانان استو، هیومینټي دپاره باید سره کینو او دا د یو انسان بل انسان باندې احسان نه دی، ضرورت دی. باید موږ او تاسو په ټولو سره په ټول څومره چې زموږ افغانان دي ټول سره باید کینو. دې نه تېر شي چې ته څوک یې او زه څوک یم. دغه خو دا 40 کاله زموږ وطن همداسې لرلی، خو راځئ دغه شیان خو امریکا ته راغلی سو، موږ باید دغه شیان د بیخي هغه فکري نګاه نه د منځه یوسو. زه تا نظر او ته ما نظر، راځئ یو بل نظر شو، دا به ټول نه ښیي. ګینې زه پیدا شوی په دغه انقلاب دوره کې او کېدای شي همدغه انقلاب دوره کې د دنیا نه رحلت وکړم، خو مهمه دا ده چې راځئ سره یو ځای شو، وخاندو او یو بل ته غاړه ورکړو. بس را توکل په خدای. ډېره مننه اخندزاده صاحب، بیا مو اختر مبارک سه. او مننه دا چې تا ابتکار کړی، افغانان سره راټول کړي دي. ډېره مننه. زه به داسې راسم نور دوستانو سره به مرکه وکړو. سلام علیکم. ستړي مشئ. ماشاءالله دا څنګه ښه ځوان دی. د نوم سلیمان دی. سلیمان څنګه ښایسته نوم. او دا د امریکا هغه د تولید دی. نام خدا غیسې داسې ښه دغه سالمه هلک هم دی، خدای دې درته وبخښي. اختر مو مبارک سه. تا دې مبارک شي وروره. مونځ روژه تراویح په سبزیجانو غازیانو کې حساب شي څال د ښې جوړې خبرې ښه ده. څو وخت کېږي امریکا کې اوسېږي؟ والله وروره بس دلته خو 3 کاله کېږي نو اول هغه کې راغلي یو. ډېر ښه. اختر څنګه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. بس روژه هم ښه تېره شو او اختر هم ښه تېر شو. د الله نه راضي وي، الله دې راضي شي وروره. بس نن خو دا دی بس دغه افغانانو کوم هغه دی ورور دلته راټول شوي ټول خپلو خپلوان ملګري انډیوالان ټول بس دغه هلته ډېره ښه پروګرام اخندزاده صاحب نیولی ژوندی دی. ډېر مننه د ده نه. ډېره مننه. خیر اوسې. اختر بیا مبارک سه. کوم پیغام لرې دوستانو ته؟ بس پیغام دغه دی وروره چې ټول افغانان په یو اتفاق او همدغسې بس چېرته یو بس راټولېږي او خپل ساتو هغه خپل د افغانستان کلتور چې کوم دی هغه مخ په وړاندې ویسي. ډېر ښه ډېر ښه. مننه کوم. ډېره مننه. ستاسو خپل نوم هم وایه دوستانو ته چې ولې. نوم مې خان محمد جلال آباد شیرزاد دی. جلال آباد شیرزاد همیشه بهار ولایت څخه دی. ډېره مننه. خیر مننه. تا هم مننه چې خیر مننه. مننه. خیر اوسه. داسې به ولاړ شو دوستانو. نور دوستان هم دلته ولاړ دي، سره به مرکه وکړو. د خیره اختر مبارک سه. روژه و منځونه مو قبول سه. مبارک شه. مونځ روژې تا ته عبادت قبول. مایک واخې دوستانو سره به اختر مبارک. ډېره زیاته مننه. خوشحاله شوم جمالي صاحب تاسو په لیدلو او د تاسو د کامرې له طریقه د تاسو ټولو لیدونکو وطندارانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. اختر دې ټولو مبارک وي
د دوی طاعت و عبادت قبول وي انشاءالله چې بیا په ښادۍ او خوښۍ آرامۍ سره راشي. ډېره مننه خیر اوسئ. څنګه و روژه څنګه تېره شوه؟ اختر اوله ورځ چې د لمونځ وکړئ او د ورځې څنګه تېرې شوه؟ کولمبوس کې د اختر دغه فضا داینامیکس وایه څنګه د دوستانو سره؟ مننه الحمدلله روژه خو بختوره میاشت وه. خدای دې ټولو طاعت و عبادت قبول کړي. ډېره ښه تېره شوه، آب و هوا ډېره ښه وه، کوم تکلیف نه وه. نو الله دې له ټولو څخه قبوله کړي. او د اختر ورځ باندې موږ خو مونځ په سنرایز اکاډمي کې وکړو او درېیمې جمعې ته تللي وو. دوستانو معلوماتو لپاره ووایي چې دا هلته 8 ځایه وه چې څو جوماتونه وه غیر له جوماته دا سنرایز اکاډمي وه چې ډېر خلک ورته راتله او موږ درېیمې جمعې ته تللي وو. نو هر جومات کې یعنې 2 او 3 جمعې کې د دې لپاره څو دغه مسلمانان چې دلته اوسېږي دوی په اسانۍ رسیدګي وکړي ورته. نو صرف دغه یو تفاوت و چې د اختر ورځ د مونږ باراني وه، د سهار نه تر ماښامه پکې باران وورېده، ډېر ونه شو ګرځېدی چې دوستان ووینو. نور د خوښۍ ورځ وه. الله دې خلکو ټولو مسلمانانو طاعت و عبادت قبول کړي او خدای دې دا د ښادۍ ورځې په خیر راولي. او نن نو دغه ځای ته موږ او تاسې د کولمبوس میشتي وطنداران راټول شوي دي، فامیلونه، ماشومان دي، میرمنې دي، ځوانان دي، ټول راغلي دي چې د اختر د خوښۍ سره په ګډه ولمانځي. او نن نو آخري ورځ ده، درېیمه ورځ ده، نور به ورسره مخه کوو تر لوی اختر پورې انشاءالله. خدای هر ورځ ستاسو اختر به لري او داسې همیشه د اختر خوشحالیانې وي. څه پیغام لري دوستانو ته؟ کامره صاحب خدمت کې ده. ډېره زیاته مننه. هغه دوستان چې موږ په وطن کې ویني هغوی ته بیا هم د اختر مبارکي وایو. الله پاک دې وطن کې شرایط داسې مساعد کړي چې بیا افغانان خواره واره که په هر ملک کې دي په خپل وطن باندې شته شي سره. الله پاک دې وطن له نور مصیبتونو او جنجالونو څخه وساتي او خدای دې د موږ هېوادوال کار ځای دې خوشحال لري. او هغه دوستان چې له وطنه د باندې ژوند کوي دوی ته هم دعا کوو چې د موږ په شمول خدای دې ورته خوشحاله آرامه ژوند نصیب کړي. او د ژوند له دغه شته نعمتونو څخه چې الله پاک راکړي باید شکر یې ادا کړو، ځکه دا هغه اسلامي او شرعي سنت هم دا ده چې کوم څه خدای راکړي دي باید شکرګزاره واوسیږو تر څو پورې الله پکې برکت واچي او لا پکې زیات شي. نو هر چیرې چې وطنداران دي خوشحاله و آرامه دی وی، هر جایی که هستین خوش و آرام باشین و عیدتان بازم مبارک. با امیدی که انشالله عیدهای بعدی را با خوشی و آرامی انشالله در کنار فامیلا و وطندارا در وطن و یا هم بیرون از وطن با خوشی و آرامی سپری کنیم. تشکر، ډېره مننه. ډېره مننه له شهیدزوی صاحب. داسې به ولاړ شو، نور ځوانان هم دي، دوی سره به مرکه وکړو. ډېره مننه ستاسو څخه. دوستانه وایي که واړه که زاړه او که ځوانان دي اختر دې مبارک سي. دلته ځوانان دي، دوی سره هم به د اختر مبارکي وکړو. کومه خواته روان یاست؟ څنګه یې؟ څوک ښه مرکه کي اول را دا وته؟ څوک آماده دی؟ تمام آماده معلومه چې دا واخه څنګه اختر مبارک شه. مونږ روژه عبادتونه څنګه تیریږي اختر؟ والله بس ډېر ښایسته روان دی. نو الحمدلله ښایسته روان دی. نو بس افغانان ټول راټول شوي یو. څه پروګرام دی نن تاسو ځوانانو لپاره؟ والله پروګرام خو خاص پروګرام نه و، بس ټول راغونډ شوي یو بل هم راسره وکتل. نو ته مخکې کرکټ لوبې کېدلې لکه تاسو پکې شرکت نه دی کړی؟ والله د موږ پکې شرکت ونه کړو، د نور ځوانان پکې وو، نفر اضافه و. نو بس موږ لږ یو بل خوا ته موږ تاو شو نو نفر اضافه و. ته ژوند څنګه دی کولمبوس کې د ځوانانو لپاره؟ والله الحمدلله ډېر ښایسته ژوند دی. نو موږ زه خپله مریلند کې اوسېدلم، نو بیا 2 ځله راغلو 2021 کې دلته اوهایو ته. نو ماشاءالله ښایسته ژوند روان دی. د افغانانو کمیونټي هم شته ښه غټه ده. نو بس ډېر آرامه ژوند دی. خیر اوسې، مننه. بعد یې اختر مبارک سم پیغام لرې دوستانو ته؟ ژوندی اوسئ، بس چېرته اوسئ، خوشحاله او آرامه اوسئ، بس خوشحاله آرامه اوسئ. خیر مننه. السلام علیکم. څنګه یې دوست؟ السلام علیکم. خپل نوم ووایه دوستانو ته. زه مې قاسم عمرزی د امریکا کې اوسېږم، دلته د اوهایو په سټیټ کې، او زه ډېر مخکې راغلی یم 2014 کې. خو الحمدلله د امریکا ژوند ښه ډېر ښه روان دی. الحمدلله هلته افغانان ډېر زیات شوي دي، بس زموږ عمر سر ساعت تېر شوی دی، انډیوالان پیدا شوي دي. نو بس ښه دی. نو اختر ورځ روژه څنګه تېره شوه؟ شکر الحمدلله، روژه په خیر تېره شوه. تراوت هم لاړې که نه؟ الحمدلله او تراوت لاړو. بس خو الله دې خپل دربار کې قبول منظور کړي. امین امین. نور شکر بس. کوم ولایت دی په افغانستان؟ ننګرهار کې. ننګرهار. ډېر ښه. کوم پیغام لرې دوستان ته چې په ننګرهار کې دي یا په امریکا کې دي، نور دوستان چې نور ولایتونو کې دي؟ دا مایک ستاسو په خدمت کې دی. بس زموږ طرفه ټولو ته د اختر مبارکي ورسېږي او الله دې قبوله منظور کړي روژې، تراویح، لمونځونه او ښه اختر یې ولرئ. زموږ طرفه به ټولو باندې خوشحاله ژوند درته غواړم ټولو ته. نور چې ولا کړم. ډېره مننه. خیر اوسئ، ژوندی اوسئ. زه تر بله دمه داسې دوستانو لاړ شو
دلته نور دوستان هم شته دوی سره هم به اختر مبارکي وکړو نه پوهېږم چې دوی څنګه دلته ځان ته یو خاص ګروپ جوړ کړی دی سلام علیک مانده نباشین خوب هستین بفرمایید عیدتان مبارک عید شما مبارک روزه نمازتان قبول سلامت باشین چطور هستید در کولمبوس برای دوستا کمک تشریح کنین کسانی که خارج از کولمبوس هستن در افغانستان هستن بدانن که چطور ما عید بینجی تجلیل میکنیم عید خوب و خوش داشتیم ما سر روز عید کردیم انشالله که عید همگی تبریک باشه تمام مسلمانان جهان و باستانی عرفانی هرات نلتنا بله ما از ولایت هموطن پیدا شد از ولایت هرات هستیم دیگه بخیر و سلامت اسم محمد فهیم عارفی هستم از ولایت هرات دیگه خوب بود عید خوب و خوش تیر شد همراه هموطنا دوستا دیگه انشالله که عید خوب و خوش همگی داشته باشن دیگه ما خود در شهر کولومبوس هستیم دیگه همینجا زندگی میکنیم ایالت اوهایو بخیر و سلامت باشین تشکر از شما آقای زنده باشین ایشتن همین عید خود چیز نماز عید و خوجه صاحب خیلی مزه میده یا اینجی والله دیگه نظر به موقعیت دیگه خوجه صاحب عبدالله انصاری اونجا که میبودیم به هرات بیتر بود حالا فعلا که اینجا هستیم دیگه اینجا هم خوب است بد نیست همراه مسلمان ها دیگه وطندارا نماز عید ادا کردیم چی پیام داریم برای ایراتی های عزیز ما؟ پیام هایی است که انشالله خوب و خوش باشن آرام باشن دیگه به وطن ما صلح و آرامش باشه و زندگی خوب و خوش سپری کنن تشکر از شما فهیم جان درسته؟ بخیر باشین څنګه اختر دې مبارک شه ست نوم دې څه دی ځان دوستانو باندې وپېژنه نوم مې وصال واخده تاسو صحیح دی بیخي صحیح دی یا مساء الله درود خیر کلاری د وخت خیر دی اختر دې مبارک استاد هم مبارک اختر درېمه ورځ ده او نن راغلی د دوستانو سره ولا د اختر درېمه ورځ ده بس میلې ته راغلو بس ولا ډېر خوشحاله یو ساعت هم تېر شو د څلور کاله کېږي تقریبا څلور کاله به کېږي ډېر څنګه دی د اختر ورځې څنګه تېرې شوې ولا بیخي شکر دا ساعت بیخي لکه ډېر ښه تېر شو روزه وه روزه تېره شو بس اختر راغلو ډېر خوشحاله یو دا مهال بس راغلي دلته میله ده نو انجوی کوئ نو بیا هم اختر مبارک بس مننه ستاسو د هم مبارک او ټولو دوستانو ته دوستانو ته افغانستان کوم پیغام لري یاره افغانستان د بس خدای دې په اتفاق لري او په اتحاد لري او لکه دلته خبره لکه ټول افغان دلته راغلي خدای دې دوی هم په اتفاق او په اتحاد ولري بس ستانه هم ډېره مننه چې راغله بس زموږ پوښتنه دې وکړله او بس تاسو ته ښه وخت ښې شېبې ټولو دوستانو مننه خیال یارکم در سر هنوز است بگو با یارکم جنگی چراستی بیا آشتی کنیم دنیا دروز است بیا آشتی کنیم دنیا دروز است وطندار گل امیدت مبارک خوشی و دیدار عیدت مبارک خوشی و دیدار عیدت مبارک وطندار گل امیدت مبارک خوشی و دیدار عیدت مبارک خوشی و دیدار عیدت مبارک دوستانو دغه و د اختر ویډیو د اختر درېمه ورځ لکه تاسو چې وله افغانان کولمبوس ښار کې راټول سوي وو اختر درېمه ورځ یې لمانځله بیا هم مننه دغه دوستانو چې دا پروګرام ترتیب کړی و او افغانان داسې همیشه با اتفاق او اتحاد خدای ولري دغسې اتفاق او اتحاد په مسافري ژوند کې حتما اړین دی
یو بله خبره هغه دوستان چې غواړي د کولمبوس ښار اوهایو ایالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، موږ د کولمبوس د ښار یو ویډیو جوړه کړې وه او تاسو کولی شئ هغه په ډسکرپشن کې وګورئ. هغه ویډیو د کولمبوس د ژوند، اجتماعي ژوند، تحصیلي فرصتونه، داسې کاري فرصتونه ټول پکې شته. او که تاسو داسې علاقه لرئ چې اوهایو خوا میډوس خواته راسئ، کولمبوس خواته راسئ او وغواړئ چې وپوهېږئ دلته ژوند څنګه دی، افغانانو ژوند څنګه دی او په عموم کې ژوند دلته څنګه تېرېږي، کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. تاسو نه مننه، خدای دې وکړي چې هره ورځ مو لکه اختر داسې خوشحاله تېره سي او هغه خلک چې په افغانستان کې دي، افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دي، خدای دې همیشه تاسو با اتفاق او با اتحاد ولري. افغانستان کې د خدای صلح راوړي، افغانستان کې د خدای آرامي او داسې ښه فرصت راوړي چې دغه افغانان چې په مسافري کې ژوند کوي وسي کولی بیرته افغانستان ته راستانه سي او اختر په افغانستان کې وي، خپل د دوستانو سره وي، خپل د فامیلو سره وي او خپل په هغه کلیو ولایتونو کې وي، هغه سي بیا ډېر ښه خوند کوي. نو ډېره مننه دوستانو، تر بلې ویډیو پورې خدای ته مو سپارم. عیدتان مبارک، اختر مو مبارک شه.